بې درمله بې ډاکټره ښه روغتیا. سلام، وخت مو په خیر. که مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، د نورو معلوماتو د لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که غواړئ چې د اوږده عمر بشپړې روغتیا خاوندان اوسئ، د هڅاند او نوښتګر پوهاند ښاغلي انتوني ساده او اسانو سپارښتنو د ژوند په یون کې تلپاتې پاملرنه وکړئ او هغه د خپل ورځني ژوند عادت وګرځوئ. نوموړی میلیونر پوهاند په خپل کتاب په 100 ورځو کې ناپایه بری کې لیکي چې د اوږدې لیکنې غورچاڼ په لنډو ټکو کې ستاسو درنو لیدونکو ته په درنښت وړاندې کوم. لومړی، ټول انسانان تنفس ساه اخیستلو ته اړتیا لري او د ساه په اخیستلو اکسیجن د انسان سږو او تنفسي جهاز ته داخلیږي. په سږو کې د اکسیجن په جذب له وینو سره یو ځای زړه ته لیږدول کیږي او بیا له زړه څخه د کوچنیو رګونو په وسیله د بدن حجراتو د جوړېدو په وینه کې د غوړینو توکو په له منځه وړلو او د بدن د دفاعي ځواکونو لپاره دا بهیر د ژوند تر پایه بې له ځنډه روان وي. رابینز د اکسیجن زیات اخیستل خورا اړین بولي او هغه سپارښتنه کوي چې هر سهار په پاکه هوا کې 3 ثانیې ښه ژوره ساه واخلئ. دغه ساه 12 ثانیې په سږو کې وساتئ، بیا په 6 ثانیو کې ساه وباسئ. دا ساه اخیستل د ورځې په اوږدو کې څو ځله تکرار او بیا په راتلونکي کې پورتنیو شمیرو ته د 2 ضرب ورکړئ. 6 ثانیې ژور تنفس وکړئ، 40 ثانیې هوا په سږو کې وساتئ او په 12 ثانیو کې ورو ورو تنفس وباسئ. او که درته دویم تمرین ناشونی وي، لومړنی تمرین ورځنی عادت وګرځوئ. دویم، رابینز وایي چې د ځمکې کره 80% له اوبو جوړه او د انسان بدن 80% له اوبو جوړ شوی دی. اوبه د ژوند حیاتي ماده ده او د انسان بدن پاکو اوبو ته جدي اړتیا لري. نو باید د ورځې په اوږدو کې 6 ګیلاسه پاکې او صحي اوبه وڅښل سي. له اوبو څخه هم د انسان بدن ته اړتیا وړ اکسیجن ترلاسه کوي او دا رښتیا خبره ده چې د انسان په وجود کې هره ثانیه 2 میلیارده حجرات مري او پر ځای 2 میلیارده حجرات د وینې د خوځېدو سرو او سپینو کرویاتو او اکسیجن په مرسته جوړیږي. او دا د ژوند بهیر د انسانانو په وجود کې د ژوند تر پایه روان دی.